السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ د ویل لوپ په اړه وغږیږو. ویل لوپ چې دا د دې لپاره استعمالیږي چې موږ خپل کوډ بیا ځلې یعنې څو ځلې تکراري اجرا کړو. د مثال په ډول که چېرته موږ وغواړو چې لس ځلې موږ ولیکو چې لس ځلې موږ هیلو ورلډ پرنټ کړو، نو د دې لپاره چې موږ دا لس ځلې پرنټ کړو نو یوه طریقه خو دا ده چې موږ به دا لس ځلې لیکو، او بل دویمه لنډه طریقه یې د لوپ د وایل لوپ. نو زه راځم اوس یو مثال دلته لیکم چې آی مساوي کېږي د یو سره، نو وایل لوپ ته به ور ګذار کړو. کله چې آی کوچنی او مساوي وي د لسو سره، نو ته ماته څه شی وکړه پرنټ کړه. زه ورته وایم چې ته ماته پرنټ کړه څه شی، هلته به زه ورته ولیکم چې ته ماته ولیکه هیلو ورلډ. نو دا به ماته تر هغې پورې پرنټ کېږي تر څو چې آی دغه آی کوچنی او مساوي د لسو سره نه وي شوی. نو زه دا آی چې ده دا انکریمنټ کوم. نو زه داسې هم کولی شم چې دا مساوي کړم چې آی پلس 1، او داسې هم کولی شم چې ولیکم چې آی پلس equal to 1. نو داسې هم انکریمنټ کېږي او داسې هم انکریمنټ کېږي. نو زه راځم دا پروګرام رن کوم. نو دلته وګورئ ماته یې دا لس ځلې پرنټ کړ. نو ویل لوپ د دې لپاره استفاده کېږي چې زموږ کوډ څو ځلې تکراري اجرا کړي. نو زه راځم او دلته دا کومه طریقه چې دلته ما لیکلې ده دغه پکې استفاده کوو چې کار کوي که نه. مثلا دا پروګرام زه رن کوم. نو وګورئ دواړه طریقې یو شان دي او د دواړو طریقو په واسطه موږ لس ځلې هیلو ورلډ پرنټ کړ. نو تاسو کولی شئ چې د آی قیمت هم چاپ کړئ. مثلا زه راځم دلته او دلته به سټرینګ فارمیټینګ واخلم. هغې نه وروسته به زه دلته ولیکم چې قوسونه به واخلم. په دې قوسونو کې به زه ولیکم چې آی. زه به ورته وایم چې دغه آی هم ماته پرنټ کوه. یوه خبرې ته مو پام وي دغه آی چې کوم ده دا یو وریبل ده، یو حرف ته چې موږ استفاده کوو. د دې په ځای باندې موږ کولی شو چې ای هم استفاده کړو. زه راځم دا ای استفاده کوم چې تر څو تاسو ښه پرې پوه شئ. نو دا مهمه نه ده چې ما آی یا ای استفاده کړ، تاسو کولی شئ نور حروف هم استفاده کړئ. نو زه پروګرام رن کوم. نو دوستانو وګورئ دلته ماته هیلو ورلډ هم لیکي او د هغې سره سره د آی قیمتونه کوم چې په دغه کې انکریمنټ کېږي هغه هم ماته پرنټ کوي. اوس راځئ داسې یو کار به وکړو چې د ویل لوپ په واسطه د څو مسلسلو عددونو مجموعه پیدا کړو. نو زه راځم دلته یو وریبل اضافه کوم ټوټل په نوم، دا به مساوي کړم د صفر سره. هغې نه وروسته همدې ویل لوپ ته ور اضافه کوو. زه ورته وایم چې د ای چې دا لسو نه کوچنی او مساوي شو، نو تر لسو پورې د عددونو مجموعه ماته پرنټ کړه. نو زه راځم دلته به زه ولیکم چې ټوټل دا مساوي کېږي ده ټوټل جمع آی نه بلکې ای. تاسو ته مخکې ما وویل چې د یو وریبل ده تاسو کولی شئ چې نور حروف هم استفاده کوئ. نو زه راځم دلته په پرنټ کې ورته لیکم چې ته ماته یوازې ټوټل دا ماته پرنټ کړه. نو راځم زه F15. نو دلته وګورئ 1 2 3 کېږي، 3 او 3 شپږ کېږي، شپږ او همدغسې دوستانو دا 1 2 3 چې ټول سره جمع کوي تر لسو پورې، نو دې نه 50 جوړېږي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې مسلسل عددونه که هغه سلو پورې هم وي نو تاسو یې جمع کوئ. مثلا زه راځم تر سلو پورې، فکر کوم 50 یې جواب راوځي. ریاضي کې موږ یو وخت کې لوستی وو. نو دوستانو وګورئ 50 دا د دې آخري د سل عددونو مسلسلو یو نه تر سلو پورې د عددونه چې ټول موږ جمع کړو نو دغه 50 یې جواب راوځي.
یوې خبرې ته مو پام وي که چېرته زه دغه ای انکریمنټ نه کړم نو دا لوپ به ماته نه ودرېږي. دا لوپ به همداسې روان وي تر هغې پورې چې زمونږ کمپیوټر هم جام کړي. نو د مثال په طور زه دا د دې ځای څخه لرې کوم، پروګرام رن کوم. نو راځئ اوس به وګورو. نو مخکې چې 5050 راغلی و نو دا به اوس تر هغې روان وي تر څو چې یا موږ ونه درو او یا هم کمپیوټر زموږ جام کړي. نو تر هغې پورې به دا عددونه روان وي او جمع کېږي به. نو د مثال په ډول دا ما تاسو دپاره رن کړ چې تاسو پرې باندې ښه پوه شئ. نو دوستانو اوس به وګورئ دلته چې دا د 50 نه هم اوړي. نو 50 خو وخت تیر شول، دا د 6 ته هم خبره ورسېدله. نو تر څو چې دا پروګرام موږ ونه درو او کټ یې نه کړو نو دا نه ودرېږي. او که چېرته دا همداسې پرېښودل شي نو زموږ د کمپیوټر د جامېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره چې موږ دا ودرو نو کنټرول سی به کېکاږئ نو دا به ودرېږي. نو ډېره زیاته مننه کوم، هیله لرم چې تاسو یو څه مفهوم مو له دې ویډیو څخه حاصل کړی وي.